په کابل کې یو خصوصي شرکت د نقلیه وسایطو د کرایې ورکولو نوی پروګرام پیل کړ. دغه شرکت نوي او لوړ موډل موټرونه هیوادوالو ته په مناسبه او ارزانه بیه په کرایه ورکوي. مسؤلینو وویل موخه یې دا ده چې هغه کورنۍ او ځوانان چې د شخصي موټر د اخیستلو مالي توان نه لري وکولی شي د ودونو، کوژدو، میلو او په نویو خوښیو په مراسمو کې له عصري او لوکس موټرونو څخه استفاده وکړي. اوید وطندارای عزیزی که محافل خوشی می داشته باشند و ضرورت آنها و گلپوش می باشد، دفتر دنیای اقتصاد در خدمتشان است و اوید عزیزی که بیرون از کشور می خواهند بر جهت سیاحت و یا چکر به ولایت‌های کشور داشته باشند، در شرکت دنیای اقتصاد در خدمتشان می باشد. موترهای ما شامل موترهای مدل جدید می باشد و آپشنایش یا مدلایش لکسس، جی کلاس، لند کروزر، رنج روور و موترهای شایسته پایان از 2010 الی 2024 در خدمت وطندار عزیز باشد. د شرکت مسؤلین وایي دا مهال سلګونه عرادې نوي ماډل موټرونه لري چې په بېلابېلو ډولونو او رنګونو برابر شوي دي. د دوی په وینا هڅه کوي خوندي، باکیفیت او د باور وړ خدمات وړاندې کړي. هغوی ویل داسې زمینه به برابره کړو چې هیوادوال وکولی شي د لوړو بیو موټرونو له اخیستلو پرته د خپلو ځانګړو مراسمو لپاره له اصلي موټرونو استفاده وکړي. زموږ هڅه دا ده چې خدمات په مناسب قیمت او اسانه شرایطو وړاندې کړو. شرکت تجارتی و کرایه‌دهی وسایط دنیای اقتصاد با داشتن موترهای مدل سال در خدمت هموطنان عزیز می باشد و اوید هموطنان عزیز ما که به خاطر محفل خویش و موتر ضرورت داشته باشند ما در خدمتشان می باشیم. همچنان خدمات مسافرین از انتقال مسافرین از میدان هوایی دیگه سفرهای ولایتی، خدمات کرایه‌دهی ما از 12 ساعته گرفته الی هفته‌وار، ماهوار، 6 ماه و سالانه می باشد. هغه هیوادوال چې دغه خدماتو څخه استفاده کړي خوښي څرګندوي او وایي چې دا ډول اسانتیاوې د خلکو اقتصادي ستونزې راکموي. هغوی وایي دا ډول خصوصي پانګونې ته نه یوازې خلکو ته اسانتیاوې برابروي بلکې د کارموندنې او اقتصادي فعالیتونو د پراختیا سبب هم ګرځي.